ریاکاری د درې خبرو د لاسه کېږي څومره ریاکاري چې به د خلکو کې ده د هغې څو وجې دي درې ریاکار انسان ریاکاري ولې کوي اولنۍ وجه دا ده اولنۍ سبب دا دی چې دا سړی دا غواړي چې خلک د ده صفت وکړي د الله سره کار نشته څه غواړي صفت لکه یو نیم سړي دا خوی دی چې همیشه د خلکو زما باره کې څه ویلی یو وجه خو یې دا او دې باب کې هغه حدیث به تاسو ته معلوم وي هغه درې کسان چې به ول جهنم ته ځي عالم مجاهد سخي صدقه کوونکی دا درې ولې جهنم ته تللي دوی عمل د دې لپاره کړي لیقال هو عالم لیقال هو جواد لیقال هو شجاع عمل کړي دې لپاره چې خلک وایي چې عالم دی چې خلک وایي قاري دی خلک وایي سخي دی خلک وایي تکړه دی زورور دی هغه ټول اعمال برباد شو نو درې اصول دي یو اصل پکې څه دی چې خلک یې صفت وکړي دویمه وجه دا ده دویم اصل علماو دا ذکر کړی دی د خلکو د دین یریده چې د خلک به زما بدي ووایي دا په سړي کې ریاکاري پیدا کوي د خلکو نه یریده چې خلک به زما بدي بیان کړي دا په سړي کې ریاکاري پیدا کوي لکه ولې لګوي مال د الله په لار کې چې خلک وایي دی بخیل دی خیال هم د دې کې په اول کې ګوره فرق دی هغه اولنۍ څه غواړي صفت غواړي دې څه وایي چې څوک غیبت نه چې څوک زما بد صفت بیان نه کړي نو مال دې دپاره نه لګوي چې الله راضي شي مال ولې لګوي څوک راته بخیل ونه وایي د الله په لار کې جنګېږي دې دپاره نه چې دې جهاد کوي د دې دپاره چې داسې نه څوک راته بزدله ونه وایي لمونځ کوم خو د دې دپاره نه چې د دین یوه فریضه ده ولې کوي خلک به راته بېلمازه وي دا اکثر به هلته خفه کېږي دا حقیقت دی دې زمونږ دلته دا ملګري چې کوم دي دا مسافر په دیرو کې بس کسان پکې داسې به وي نه ګورئ چې هغه د جومات ته ولې راځي ځکه چې ټول ملګري انډیوالان را روان دي د یو پکې پاتې نو خلک به څه ووایي خلک به وایي چې دا پکې بېلمازه دی نو مونځ د څه دپاره وشو د خلکو دپاره دا هم ریاکاري ده درېیمه وجه د ریاکاري څه ده په دې باندې ډېر مثالونه پیش کولی شو خو وخت ختم دی درېیم اصل دا دی او درېیم سبب چې دا سړی په دې خپل عمل سره څه دنیا ګټل غواړي یو سړی چې کله په خپل عمل سره دنیا ګټل غواړي او هغه عمل هغه څه چې دی ګټي هغې ته نشي رسېدی مګر په دې کار باندې چې ظاهره کې دینداري ده خو د ده دا کار دینداري نه ده ولې دینداري نه ده دې په ځان مقصد ته رسوي لکه اوس یو سړی دی غواړي دا چې یو کرسۍ ده د قضاوت یا د علماو یا د علماو مشر شي یا یو شی شي بل شی شي دې چې ته د هغه وخته پورې نه شي رسېدی چې څوک پورې علم نه حاصل کړي نو علم کې د هغه د اول نه د الله رضا نه وه ها که اوس یو سړی علم حاصلوي او دا ورسره مې چې د دې لپاره حاصلوم چې الله رانه غټ عالم جوړ کړي چې د امت خدمت وکړم دا خو جدا مسله ده خو چې یو سړی محض د دنیا لپاره علم کوي نو دې منصب ته دی نشي رسېدی چې څوک پورې دا کار نه کړي لکه اوس یو سړی دی او هغه د یو کلي مشر جوړېده غواړي خو خلک په یقین هغه وخت پورې نشي کولی چې څوک پورې دی په جومات کې ډېر نه یې لیدلی نو دی څه کوي جومات ته ځي راځي سپینه ټوپۍ هم پیدا کړې ده او تسبیح ورسره هم دي او چې خلک ټول وځي د جومات نه دی پوسد باید وځي دا لمونځ د څه دپاره کوي چې دغه منصب ته به ځان ورسوي دنیا د ګټلو لپاره نو درې اصول دي اولنې چې خلک مې صفت وکړي درېیم د دې نه یېرېږي چې خلک به زما باره کې څه غلطه خبره وکړي درېیم چې یو دنیوي منصب ته به ورسي